د اکتوبر ومه د افغانستان د تاریخ توره ورځ. په افغانستان کې د روسانو د یرغل د لومړۍ ورځې د شهیدانو جنډې لا په هدیره کې په رپاوې چې امریکایي یرغل سره د نوو شهیدانو پر مزارونو نورې جنډې ورپېدې. امریکا چې په افغانستان د ټولو بین المللي نورمونو او اصولو خلاف عمل وکړ او پر دې پلمه چې په افغانستان کې القاعده شتون لري، په افغانستان کې په نااعلان شوي وحشت یې لاس پورې کړ. امریکا ورسره هم فکره ملګرو یرغلګرو ملکونو په ګران هیواد حمله وکړه. له افغانانو سره یې جګړه پیل کړه. دلته یې د ولس اسلامي نظام ړنګ او د افغانانو د وژلو، ربړولو، بې عزته کولو او بې کوره کولو لړۍ پیل کړه. په دې جګړه کې پر لکونو افغانان شهیدان شول، ووژل شو او بې کوره شول. په سلګونو زره افغانان زندان ته یوړل شو. هو، افغانانو په تاریخ کې همدا تر ټولو له وحشته ډکه، بدمرغه او توره ورځ بلل کېږي. لکه سهار له تور تمونو نه راووتو، ژوند ته یو بهار له خزانونو نه راووتو. هیلې د شهید یو چې پاتې په زخمي زړه وې، اوس یې پر دې یار د زړه زخمونو نه